د قل اعوذ برب الفلق او د قل اعوذ برب الناس فضیلت بیان وی دا ډیر برکتی سورتونه دي. صحابي ته وی په دې کې د مانزه ټیم شو جو نبی علیہ السلام مانزه ته مخ کې شو دا قدواړه ولا په مانزه کې مو وی ورته مانزه نه پسې ودی لیدو دا هغه سورتونه دي دا کم چې ویل مانزه کې وی لومبه ورته فضیلت بیان کو چې مانزه ته مخ کې جو په مانزه کې ولم وی په مانزه کې ولم وی تا امام طویلی د جمعې په ورځ چې مولوی سیو ته چې د جمعې په ورځ قرات کوي اسی امام الانبیاء به د جمعې مانځه کې کوم سورتونه وي د اختر په مانځه کې چې کله به اختر جمعه رالل ډبل به اختر او به جمعه وه امام الانبیاء به د اختر په مانځه کې په اول رکعت کې وی سبح اسم ربک الاعلی او په دویم کې به وی هل اتاک حدیث الغاشیه چې جمعه به مارټیم بشو جو په جمعه کې به اول سبح اسم ربک الاعلی او بلکې هل اتاک حدیث الغاشیه دا به دس اختر په مانځه کې وي به د جمعې په مانځه نو که امام دا شروع کی جو مقتدیان وزي و امام قرات وګت کوي دا مقتدیان څنګه پوه کو دا خلق څنګه پوه کو چې د امام الانبیاء د مانځه نقشه ورته وخیو مانځه ډیر ښکلی مونځ کوی کنه او چې قرآن اوره مړه قرآن ته غوږ دی نبی علیہ السلام را روان وو مسجد نبوی ته راتو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کا تاسو د قرآن قاریان خکل قرآن وائے چی دا خلقی ووری اقرت کو نبی علیہ السلام ورطا ولاړ قرت ولا اوریدو بیا ورطا مسجد نبوی کی وی ابو موسیٰ اشعری دیر خکل قرآن دل وستو ابزور تبار ولاړو ستا قرآن میں اوریدو هغه ورته وی د الله حبیب نو خبر نو کما ته پته وی کنا چې ته زما قرآن ته ولاړې نو ما به نورم قرت ډېر خوږ ویلی و چې تاله نورم مزه درکړې د به ډېر ښکلی قرآن وي نو قرآن ډېر په شوق وایو قرت ډېر ښکلی کوو سجده و رکو ډېر ښکلي لګو ښه نو رب العالمین سره معبودی باطل نشي برابرېدلی داسې معبودی برحق دی سم عبادت غواړي اتاله سم څه درکوي ادی ځان ته نږدې کوي وایي سمه سجده ولګوه چې ما ته را نږدې شي نو سجدې حالت کې بنده الله ته ډېر نږدې کي وضرب الله بیانی الله مثلا یو مثال رجلین چې دوه سړي دي احدهما ابکم یو د هغې نه چاړه دی لا یقدر علی شیء چې قادر نه دی په هیڅ څیز باندې وهو کل علی مولاه او هغه بوج دی په خپل مالک باندې اینما یوجهه کم طرف ته چې لیږي دا مالک دلره نو لا یأتی بخیر نشي راوړی څه خیر بس عقل پکې نشته نو چې کم طرف ته دی لیږي دی د خیر دپاره لیږي او هغه بېخیري راوړي هل یستوي آیا برابر دی هو دا کس ومن او اغا کس یأمر بالعدل چې هغه حکم کوي په انصاف سره خبریم کولی شي د انصاف حکمم کوي وهو علی صراط مستقیم او هغه په نیغه لار باندې وي نو څنګه چې دا دواړه برابر نشي کېدی نو داسې